نن د ګلونو خار کې وګر زئی کپن راغون کوي او نن لاسو پیخوري ورید دی دنیا نه لاړې. السلام علیکم ملګرو. په سواد کې چې کومه واقعه راغلی کوم ورونه زموږ شهیدان شوي هغه باره کې نوید ارماني د ښایسته الفاظ خو لیلوتي د رایې تاسې یې واوره زه یې واوره او مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ دا نظم پر وضو یقین وکړه سړی زړه ته پورې وځي. تو نه ستا د تکلیف چغې تر اسمانه لاړې د وینو ساس کې د پزمکا پاسان لاړې د وینو ساس کې د پزمکا پاسان لاړې بچی جړل بابا تمون دې بے اسری پر خودو بچی جړل بابا تمون دې بے اسری پر خودو مونږ یتیمان شو ګورت چې د دنیا نه لاړې د وینو ساس کی د پزمکا پاسان لاړې د وینو ساس کی د پزمکا پاسان لاړې نن د ګلونو خار کې وګر زئی کپن راغون کوي نن د ګلونو خار کې وګر زئی کپن راغون کوي او نن لاسو پیخوري ورید دی دنیا نه لاړې د وینو ساس کې د پزمکا پاسان لاړې د وینو ساس کې د پزمکا پاسان لاړې ماته پیسې پکار دستا په وینو سکوما همیشه بم کتلی ملګرو چې کله هم د وطن ته د قربانۍ ضرورت وي د پیسو ضرورت وي نه چاړه د پښتون په مړی باندې ګدلې کیږي نور به تاسو پوه شوي یې ماته پیسې پکار دستا پچ غوسه کوما مونږ وکړه ګټه خیر دې ستا وینا ارزان لاړې د وینو ساس کی د پزمکا پاسان لاړې د وینو ساس کی د پزمکا پاسان لاړې خدای که مونږ د دې وطن یو نو مونږ چرته لاړ شو پښتانه کې لمن دي چې په دې ملک کې مونږ اوسېږو خو مونږ ته خپل حق نه راکړی کېږي نو خدای که مونږ د دې وطن یو نو مونږ چرته لاړ شو آزاد وطن د امن چغې پښتونخوا نه لاړې د وینو ساس کې د پزمکا پاسان لاړې د وینو ساس کې د پزمکا پاسان لاړې پښتونه ستا د تکلیف چغې تر اسمان لاړې د وینو ساس کی د پزمکا پاسان لاړې د وینو ساس کی د پزمکا پاسان لاړې. ماشاءالله نوید ارماني نو ګولډن نوید ډېر د الفاظ د کم رنګ ورکړی او د ښایسته نظم یې ویل ډېر زبردست هر سړی د کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ نو او د اختر کې موږ پښتانه ډېر غم رالی او دا دعا به څه کوو الله پاک دې پښتانه ښه ساتي د ویډیو کتلو ډېره مهرباني والسلام.